الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، المنځ د اسلام د ارکانو یو مهم او عظیم رکن دی. ورسته د شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، د دې گواهی نه ورسته چې الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د دې نه ورسته اعظم رکن چې دی دا المنځ دی. په دې وجه کې سړی وګوري، روژه وګوري، زکات وګوري، حج وګوري، دا ټول فرض دی او د الله رب العالمین د طرف نه په موږ او تاسې باندې فرض شوي دي، او سړی به ورته په دغې نظر ګوري او عمل به ورباندې کوي. خو کله چې لمانځه ته راځو، د لمانځه مسله جدا ده. لمونځ د دې ټول نه اوچت دی. د لمونځ د عبادت الله رب العالمین ته خوښ دی، اوچت عبادت دی. د دې وجې نه ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بني الاسلام علی خمس، لمونځ د اسلام دا په 5 شیانو باندې شروع شوی دی. 5 بناوې لري، 5 ارکان لري. د ټولو نه مخکې شهادة ان لا اله الا وان محمد رسول الله، یو د لا اله الا محمد رسول الله گواهی ورکول، او د هغې نه وروسته و اقام الصلاه، او د لمانځه قایمول. لمونځ ډېر مهم عبادت دی. و ایتاء الزکاه، او دغه رنګې د زکات ورکول. والحج و صوم رمضان، او د حج کول، او دغه رنګې د رمضان روژه نیول. دا 5 د اسلام ارکان دي. بغیر د دې نه اسلام د یو سړي نه صحیح کېږي. چې کله یو سړی مسلمان شو نو بیا په دې شیانو باندې عمل کوي. د دې وجې نه الله رب العالمین په لمانځه باندې ډېر اهتمام کړی دی، ځکه الله ته دا ډېر خوښ عبادت دی. چې کله سړی قرآن کریم کې وګوري، په څو ځایونو کې لمونځ ذکر دی. چې کله الله رب العالمین د انبیاو ذکر کوي، د انبیاو سره اکثره د لمانځه ذکر کوي. د دې وجې نه چې کله د قرآن کریم په یوه برخه کې د ډېرو انبیاو ذکر کوي، د هغې نه وروسته بیا الله رب العالمین وایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. داسې وروستني امتونه راغله دې پیغمبران نه، څه یې وکړه؟ لمونځ یې ضایع کړه. لمونځ هغه الله رب العالمین ته چې خوښ عبادت و هغې ضایع کړه، هغې په بې ټیمه کوه، هغې په ټیم نه کوه، یې بیخي پرېښوده. واتبعوا الشهوات، او څه چې نفس غوښتل هغې باندې عمل شروع کړه. نفس چې څه غوښتل په هغې باندې عمل شروع کړه. د الله رب العالمین عبادت لمونځ دا پرېښوده. فسوف یلقون غیا، الله رب العالمین یې زر دی چې دا خلک به د هلاکت سره مخامخ شي. څنګه یو سړی لمونځ پرېږدي؟ ورونه الله رب العالمین دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې لمونځ په صحیح طریقې باندې وکړو، په جماعت باندې وکړو، په خپل وخت باندې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.